سلامونه ګرانو ملګرو، احترامات مې ومنئ. خدای دې وکړي چې راته روغ رمټ وئ. زموږ پاڼه یو څه تخنیکي پرابلمونه لري، نو کله کله به پکې بند پاتې کېږو، د هغې بخښنه غواړو. او اوس مې هم ملګري ته ویلي دي چې هغه یې ګوري، دا د یو ازمایښت نه تېرېږو چې لیدل کېږي که نه. ښه ډېره مننه، خوشحالي دې غواړم، جوړ اوسې راته، ښه وخت ولرئ. مننه ملګرو. دا یو ملګري ته مې ویلي وو، دغه د یو بل ملګري هم راته ولیکل چې پاڼه سمه ده. نو هغه ورځ مو د کتاب اوومه برخه ویلې وه، د کتاب اوومه برخه مو ویلې وه. البته تاسو غږ نه اورېده او تصویر نه درته راتلو، د هغې بخښنه غواړو. زموږ تخنیکي پرابلمونه کله کله مخې ته راځي، بخښنه به سره کوو. نو هغه ترتیب مو یو څه سره خراب شوی دی، اوس به بیرته سم شي. په وطن کې همهغه د روغې د سولې خبرې لا هم هغسې ځلانده دي، یو بل سره جاریږي. دا لویه د خوشبختۍ خبره ده ملګرو. وطن کې هم اختلاف وي او تل ټول ګوندونه یا ټول اطراف یا د فکر بیل بیل خاوندان هغه امکان نه لري چې په یوه نقطه تل سره یو ځای شي. د دوی په مختلفو نکاتو اختلافات وي یو بل سره. البته مهمه نکته یې د وطن ژغورنه ده، د وطن پرمختګ دی. د دې نکتې لپاره زموږ مرور ملګري هم فکر کومه چې آماده دي چې وطن دې آباد شي، او هم دولتي چارواکي دې ته ژمن دي او خواهشمند دي چې وطن دې آباد شي. نو د دواړو لوريه مثبت فکرونه شته، یعنی هغه نکته چې شریکه ده هغه وجود لري. نو شریکه لویه نکته چې وجود ولري، امکان دی چې د وطن قبله سمه شي. نور د وعدې سره سم د کرنل امام د افغانستان د جهاد کیسه، هغه درته کوو. د پنجابي په خپله باندې لیکلې ده چې موږ په افغانستان کې یا د پښتنو په سیمو کې یا په پښتونخوا کې څنګه پښتنو ته، افغانانو ته څنګه مو وران کړل، څنګه مو چپه کړل، څنګه مو د دوی ماشومان په ترورستانو بدل کړل، او څنګه مو په نړۍ کې افغانان د ترورست په شکل نړۍ ته ور وپېژندل. دغه کیسې دلته په دې کتاب کې هغه پنجابی کرنل امام په خپله لیکي. خو یوه یادونه کوو، هغه دا چې دلته دوی هغه کیسې لیکلي دي، کومې کیسې چې د لیکلې وړ دي، هغه کیسې چې د لیکلو نه دي، یعنی دوی په لیکلي شکل کې مخته نشي راوړی د ثبوت په صورت کې، یعنی دومره انتها ظلمونه یې کړي دي چې هغه دوی دلته کتاب کې لیکلو ته تیار نه دي.
نو دا فقط هغه یو څه معمولی خبرې موږ ته لیکلي دي چې ډېر یو څه ناڅه د لیکلو وړ دي چې دوی پې شرمېږي نه. نور دوی ډېر بې شرمه کارونه کړي دي، ډېر انتها ظلم یې په افغانانو کړی دی، د پنجابیانو هغه دوی لیکلی نه شي. هو ځای په ځای خلک خبرې کوي، هغه خبرې موږ او تاسو اورو، او ځینې ویډیوګانې اوس د قبایلو په حساب چې دوی اپریشن یا عملیات ورته وایي د ترورستانو پسې که نه ترورستان پسې خو نه وه، دغه منطقې نیول مقصد و. نو دلته ډېر ویډیوګانې اوس خورېږي، معلومې دي زیاتی دوی کړی دی ډېر زیات. نو هغه ورو ورو پسې راښکاره کېږي او مهمه خبره دا ده چې موږ دوست او دشمن وپېژنو او زموږ نوی ځوان شکر دی دې شعوري نړۍ ته هغه زه بیا وایم اوس داخل شوی دی او په دې باندې ورو ورو پوهېږي چې دشمن مې څوک دی، زما د پرمختګ لاره چا نیولې ده، زما د مکتب لار چا نیولې ده، زه سمه شفاخانه روغتون ولې نه لرم، زه پوهنتون ولې نه لرم، زه سړک ولې نه لرم، زه پرمختللي جدي بازارونه ولې نه لرم، زما هرې خواته لارې خلاصې ولې نه دي لکه د هندوستان سره چې د پنجاب خلاصې دي. نو دغه سوالونه د ځوانانو په ذهن کې اوس راټوکېږي او دا ډېره مثبته خبره ده. راځو کتاب ته. دغه نننی سرلیک دی هرات ته زما د جنرال کونسل په توګه تګ. دا په ډېرو ګروپونو کې مننه به مو در سره شریک کړئ تر څو یې ډېر ملګري وویني او د خپل وطن د ناخوالو نه او د دشمن نه خبر شي چې څوک مې دشمن دی، څوک مې دوست دی، چا مړ کړی یم، چا ژوبل کړی یم، نو در سره شریک یې کړئ، مننه به مو وي. ښه، د طالبانو اسلامي امارت زیات پرمختګونه کړي وو چې له بره راته امر وشو باید د افغانستان هرات ولایت ته د کونسل په توګه لاړ شم. د افغانانو په اړه ویل کیږي چې دوی په جګړه کې تکړه دي، خو کله چې جګړه ختمه شي نو امن او امان هم پسې سر وخوري، ځکه چې دولت لوټ مار شروع کړي په داسې یو وضعیت کې چې د افغانستان هر طرف ته خانه جنګي وه. د هرات په څیر یو ولایت ته زما تګ او هلته ماموریت ډېر سخت و. ملګرو تاسو به فکر کوئ چې دا خو یوه لا رښتیا خبره کړې ده چې کله په جنګ کې تکړه دي چې جنګ وګټي نو بیا څه شی کوي، بیا امن او امان نشي راوستی، یعنی جګړه خو ختمه شي خو دولت یې په لوټ مار کې یعنی په شوکه کې اخته شي. دا مطلق درواغ دی. هغه دی پنجابی دغسې یو فکر کوي، هغه مړ دی، هغه اوس خاورې دی، خو په دې کتاب کې په دې لیکنه کې نن هم ما او تا ته د جنجال نه د فساد نه ډکې کرښې په تاریخ کې پرېږدي چې ما او تا نن هم په جنگ سره اخته شو. یعنی څه لیکلي دي چې دوی په جنگ کې تکړه دي، جنگ وګټي، دشمن مات کړي، خو وروسته بیا حکومت په غلا باندې اخته شي. یعنی چې هر حکومت راځي باید د عوامو دغسې ذهن سازي وکړي دغه پنجابی چې عوام بیا بیرته په حکومت پسې راجګ شي چې ته خو غلا کوي. دوی د دې ذهن سازۍ لپاره دغسې کتابونه لیکلي دي. موږ به دې ته څاک شو، زما حکومت غل نه دی، زما حکومت سم دی، په هر ځای کې یو څه کمزوري کمبود وي، خو دغسې نه لکه دوی چې لیکي چې موږ بیا په جنگ سره اخته کړي، یعنی عوام د حکومت سره په جنگ اخته کړي. ولې چې دی لیکي چې په جګړه کې تکړه دي افغانان، خو چې جګړه یې وګټله بیا حکومت چې راشي هغه بیا غل دی. یعنی د ده څه نیت دی چې عوام تل د حکومت سره په جنگ کې باید وي.
دا د فکر دی. زموږ فکر بل دی. زموږ فکر دا دی چې افغانستان د مختلفو مافیا کړۍ په لاس کې دی. د هغې وجې نه هلته د امنیت مسله ده. اوس اداره لرو، اوس حکومت دی، اوس حکومت ته خلک اعتبار ورکوي. اوس حزب مخالفین هم باید په دې ټغر کښیني، په دولت باندې اعتراضونه وکړي چې دغه د نیمګړتیا ده، دغه د ده 1 2 3. یعنی موږ حزب اختلاف هم باید ولرو. حکومت ته باید خپلې غلطۍ ور په ګوته کړي تل، خو په چوکاټ کې دننه، په تهذیب کې دننه، د پرمختللي ملکونو هیوادونو په شکل کې، هسې نه چې د دشمن بڼه ولري. یعنی حزب اختلاف د دشمن بڼه باید ونه لري، نور حزب اختلاف باید وجود ولري. دا د وطن د پرمختګ سبب ګرځي. حزب اختلاف ته شکنځل مه کوئ. هغوی ته فقط دومره وایئ چې تاسو په چوکاټ کې واوسئ. موږ در باندې خوشحاله یو چې تاسو اعتراضونه کوئ، دا سمه خبره ده، خو د قانون نه ور اخوا قدم مه ایږدئ. نو راځو، زیاتو ملګرو راته ویل چې خطر ته ځان مه ورکوه. یعنی هرات ته مه ځه، کونسلګري مه قبلوه، خطر ته ځان مه ورکوه. خو ما یې خبره ونه منله او د پاکستان لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو شوم. په حقیقت کې زما مشرانو هم زه په ځای کېناستو ته نه پرېښودلم. کله کله به وډار شوم چې هسې نه دا خلک را باندې څه وکړي. یوه ورځ مې خپله یو مشر ته همدا خبره وکړه، نو په ټوکه کې راته وویل You will be more dangerous outside. We wanted to keep you under our thumb. څه معنا؟ زه د مجاهدینو تقریبا دا څه شو غلط مې کړو، ژباړه، لا موږ لرې به ته نور هم خطرناک شي. موږ غواړو چې په خپلو لاسونو کې دې وساتو. په اصل کې زما د ماموریت مهمه برخه منځنۍ اسیا ته د یوې سوداګریزې لارې جوړول وو. یعنی منځنۍ اسیا ته دوی د طالبانو په شکل کې غوښتل چې دوی لار جوړه کړي او کاروبار وکړي. کاروبار د پاکستان په نوم نه، که د پاکستان په نوم وای، خو پاکستان ته چې کومه خاوره ته دوی پاکستان وای، هغه به نن ګلي ګلزار وای کنه. خو دغه منځنۍ اسیا ته لار پیدا کول یا د افغانستان د خپل لاس لاندې کول، دا د یو څو جنرالانو شخصي ګټې وي. هغوی خپل جیب ته شخصي ګټې وړلې. لکه هر یو چې اوس جنرال فارغ شي د پاکستان، هغه ځي په خارج کې څومره یې کاله ځمکې واخلي، بنګلې جوړې کړي، زامن شیان هر څه. دا اوس هلته جنرال دی، زامن یې ټول خارجي پاسپورټونه لري. یعنی جنرال پاکستانی نه دی، هغه فقط غلا ته هلته راغلی دی. غلا یې وکړه، وخت یې پوره شو، ټول پاسپورټونه یې خارجي دي، بس لاړ شي. نو منځنۍ اسیا ته یا د افغانستان لاسته رالاندې کول، دا دوی د پاکستان د ګټې دپاره نه دي کړي، بلکې د شخصي غلې لپاره یې کړي دي. د شخصي بزنس لپاره دوی دا کار کړی او لا لګیا دي په دې کار. که څه هم زما کار زموږ خیال دا و چې که چیرې د دې لارې په جوړولو باندې وبخښئ، د افغانستان له جګړې وروسته زموږ وضعیت ښه نه و او له ډېرو ستونزو سره مخ و. زموږ حکومت غوښتل چې موږ منځنۍ اسیا ته یوه خوندي او کم مصرفه لاره پیدا کړو او په دې سیمه کې د پرتو ډېرو امکاناتو نه استفاده وکړو. زموږ خیال دا و چې که چیرې د دې لارې په جوړولو باندې وتوانېږو،
نو په افغانستان کې له امنیت راتلو وروسته به موږ وکولای شو چې د منځنۍ اسیا د نورو ډیرو هیوادونو ترڅنګ د روسیې سره هم خپلې تجارتي اړیکې جوړې کړو. او زما په خیال دا یوه اهمه او ضروري پریکړه وه چې هغه مهال زموږ مشرانو کړې وه. د تاسو مشرانو خو افغانستان هم یوه صوبه غوښتله، خو ارمانونه خاورې شول. په دې کې موږ بخښنه غواړو. لا به مو څومره ارمانونه خاورې شي. وبخښئ. که څه هم زما کار یوازې همدا نه و، نور ډیر کارونه هم و چې باید موږ ترسره کړي وای، نو ځکه مې یو ځل بیا هر څه تر شا پرېښودل او یوې داسې سیمې ته لاړم چې ډیر شناخت مې پکې نه درلود. لاره یې لرې وه، ژر ژر کور ته هم نشوم راتلی او د خوراک لپاره یې ترخه هم کم پیدا کېدل. خو یو ارمان وو او ویاړم پرې چې د هغې لپاره مې هر ډول قرباني ورکړه. زه د مجاهدینو تقریباً 100 موټرونو بدرګه کولم او کابو 150 مجاهدین را سره وو. یعنی یو پنجاپای دی څومره مجاهدینو بدرګه کولو؟ 100 موټرو. نو یو پنجاپای، ښه، نو دوی مجاهدین وای موږ د خاورې پاسداره یو، د خاورې مینه ده راسره. نو خاورې مینه چې وي نو یو پنجابي ته 100 موټره بدرګه ورکوي او خپله د وطن خلک وژني، نو دا خو مجاهدین نشي کېدی. ښه، په دې لاره مې چون اشنایي ډیره وه، نو حیران وم چې افغانان خو ډیر میلمه دوسته خلک دي، دومره یوه شنه ډله که په چا میلمانه شو بیړه خو به یې غر کوي. بس کور یې ودان، زما احترام یې کولو او زما د ژوند ورسره غم و. کله کله زه ډیر خفه شم چې پاکستان کې د هغوی سره د شوي چلند پر وړاندې مې څه ونه شول کولی. هغوی ته شرمنده یم. تل به شرمنده وئ. پاکستانی پوځ خو هغوی په امریکا خرڅ کړل چې ځینې یې اوس په ګوانتانامو کې دي او ځینې نور یې هم د پاکستان په جیلونو کې د مرګ او ژوند په بدترینه حالت کې ژوند تیروي. ملګرو دلته دا دی د رحم خبره نه کوي. تاسو د به ښکاره شي چې دا خو کرنل امام ډیر انصافداری سړی و. نه، کله نه. ګورئ دلته په دې خبرو کې هم دا سړی د پنجابي پوځ لپاره د مجاهدینو سمپیتیز همدردۍ بیا هم نه پرې کوي. یعنی غواړي چې تل د دوی سره د مجاهدینو هغه همدردۍ هغه مینه پاتې شي. نو په دې خاطر باندې دوی دلته دغسې خبره کوي. بیا به بل کرنیل دوی ته وایي چې هو تیر کرنیلانو ستاسو سره سم کار نه دی کړی، ستاسو عزت یې نه دی کړی، تاسو ډیره قرباني ورکړې ده، زه ستاسو عزت پیژنم. بیا به زما ساده مجاهدین بیا وغولیږي، بیا به په هغه کرنیل مین وي. یعنی دوی یو سیستمیټک ترتیب سره دغه خبره چلوي. یو ځان ګناهګار کړي، مشرف ګناهګار شو، د ټول فوج ورپسې شکنځا کوله تر څو دا نور فوج پاک پاتې شي. دغسې دلته هم دغه سړی هم دغه کار کوي. په لاره لاره مې د طالبانو ډیرو کمانډرانو سره لیده کاته وشول او د هغوی حوصله، همت او ارادې راته د برۍ زیری راکول او هم هغسې وشول. طالبان د لمر په څیر په اسمان راپورته شول او په ټول افغانستان خواره شول. ښه، وبخښئ چې دلته مې یو څه شی غلط کړو. ډیر وبخښئ، په دې پاڼه کې غلط شوم.
ښه دلته اوس د 11 سپتمبر پیښه او په افغانستان د امریکا برید دغه خبره شروع کیږي. د 2000 اول لومړی کال د سپتمبر 11مه پیښه داسې څه وو چې له ځانه سره یې ډېرې بربادۍ رامنځته کړې. امریکا د ټولې نړۍ په سترګو کې شګې واچولې او په ډېره سپین سترګي یې د دې پیښو پړه پر اسامه بن لادن واچوله. خدای شاهد دی تر دې وخته لا ما چرته د القاعده نوم نه و اورېدلی، خو اسامه سره مې د یو مجاهد په توګه پیژندګلوي درلوده. تر دې وخته پورې القاعده د یوې خیریه ټولنې په نوم مشهوره وه. موږ ته ډېره د حیرانتیا خبره وه چې کله مو د 2 لوړو ودانیو د ړنګېدو خبر واورېده او دا یې تر ټولو عجیبه وه چې پړه یې په اسامه بن لادن واچوله. په داسې حال کې چې په دې ورځ اسامه بن لادن په افغانستان کې په خپل یو کیمپ کې و. که څه هم دا مهال زما د اسامه بن لادن سره اړیکه نه وه، خو داسې خبرې چرته پټې پاتې کیږي. موږ چې د امریکې جدیت وکتلو او ډار په اسامه بن لادن باندې تور پورې کړه او ډاریک یې په اسامه بن لادن باندې تور پورې کړه او د طالبانو اسلامي امارت ته یې ګواښونه وکړل، نو کیسه راته ورانه ښکاره شوه. زه خواجه صاحب او ځینو نورو دوستانو به خپل منځ کې په دې اړه بحثونه وکړل چې څنګه امکان لري زموږ موجودیت کې موږ دومره ناخبره یو. د پیښې ټول اړخونه مو څېړل، خو راته څرګنده شوه چې دا د امریکا او اسرائیلي یو خپله لوبه ده. یعنی دوی د مسلمانانو د جذبې د راټولولو لپاره تل د اسرائیل نوم اخلي چې اسرائیل کنه. نو اسرائیل سره خو هغه د اسرائیل صدر اعظم راغی یو وخت کې اسلام آباد ته راکوز شو او د اسرائیل سره دوی غواړي چې کاروبار هم وکړي او مشرف ویلي و د اسرائیل سره باید موږ اړیکې سمې شي. نو خو هغه اسرائیل بیا عوام پې غولوي، ساده عوام پې غولوي چې دا د اسلام دشمن دی. نو د دې غولونې لپاره د هند نوم اخلي، د امریکې نوم اخلي، د اسرائیل نوم اخلي، ترڅو زموږ ساده پښتانه ور باندې وغولوي. خو اوس غولول مشکل دي. چې دا د امریکا او اسرائیلو یو خپله لوبه ده او غواړي په دې توګه په افغانستان قبضه وکړي. په یو سیمینار کې چې امریکایي، روسي او د نورو هیوادونو ډیپلوماتان هم پکې ناست وو، ما دا ثابته کړه چې اسامه بن لادن یا ملا عمر په دې قضیه کې هیڅ لاس نه لري. یو طرف یو داسې ملک چې هیڅ نه لري، بل طرف د امریکا په څیر پیشرفته ملک چې هر څه یې د ټکنالوژۍ په مرسته کنټرول دي، یوه داسې لویه حمله څنګه کولی شي؟ دا خبره اوس په نړیواله کچه واضح شوې ده چې د 11 سپتمبر پیښه یو سازش و او دا هم ثابته ده چې د 2 لوړو سوداګریزو ودانیو د ړنګېدلو علت هم د الوتکو ټکر نه و، بلکې د ودانیو په لاندې برخه کې د باروتو د چاودنې له امله رانړېدلی دی. خو دغه خبره ملګرو یعنی دغه د فوجیان خو دا خبره مني، په دې باندې پوهیږي، خو لاندې طالبانو ته یا وبخښئ نو ترهګر، هغه چې څوک وژني خو ترهګر دي، هغوی ته بیا دوی دا خبره کوي چې هغه دی تاسو دومره باتوره یې چې د امریکې ماڼۍ مو راچاپه کړي. یعنی په خپله دوی دا مني چې دا یو سازش و، دا طالبانو یا اسامه نه دی نړولی هغه د نیویارک ټاور یا ماڼۍ.
بلکې امریکای خپل نړولې دي، باروت یې ورته ایښي په دوی باندې پوځیان پوه دي، اما لاندې ساده خلکو ته وایي چې نه تاسو توره کړې ده، دا تاسو نړولې، ترڅو د دې تنکیو ځوانانو فکرونه او جذبې راوپاروي چې هغه فکر وکړي چې دا موږ دومره زورور یو. نو دا غولونه ده، دا غولونه ممکن چې وړاندې لاړه نشي. نړۍ خبره ده، ځوانان خبر دي، اوس به دوی ته مشکله شي. هغه اسامه چې د شوروي پر وړاندې د افغان جهاد په وخت کې د امریکا لپاره یو قهرمان او اتل و، یو دم د امریکا دشمن څنګه کېدلی شي؟ په 1990 میلادي کال کې د جلال آباد په عملیاتو کې اسامه زموږ او امریکا لپاره لویه کارنامه وکړه، داسې چې د هغه وخت ورځپاڼې او د رسنیو خپرونې پرې جوړې شوې، خو اوس هغه د امریکا مخالف شو. تر 1994 کال پورې یې ورسره ډېر ښه روابط وو، خو یو دم یې ترې سترګې واړولې. رښتیا هم چې امریکا ډېر بې وفا ملک دی او هیڅکله د چا ملګری کېدلی نشي. چې دوی ته ډالر ورکوي بیا خو وفاداره ده، خو چې د افغانستان سره مرسته کوي بیا کافره ده. دې ډول روسانو چې د افغانستان سره څه وخت کې یا ملګرتیا وه یا نه وه، خو یادېده دغسې، نو دوی به ویل چې دا ولې کوي، خو نن چې ورسره خپله ملګرتیا کوي بیا جایزه ده. نو مطلب منافقت. تر پرونه اسامه یې ملګری و، اوس دهشتګرد شو. اسامه دهشتګرد نه و بلکې امریکا په دهشتګرد مشهور کړه. دا ځکه چې امریکا خپله ترهګر هیواد دی. زه پوهیږم چې بل هیڅ نه و، یوازې د خلیج جنگ د دې سبب شو چې اسامه د امریکا په سترګو کې ازغی شي. امریکایانو دا پروپاګند شروع کړه چې اسامه بن لادن غواړي په افغانستان کې یو وهابي حکومت جوړ کړي، چې دا سراسر دروغ و. په افغانستان کښې خلک دې شي ته هیڅ تمایل نه لري. استاد سیاف، استاد رباني، حکمتیار او نور ډېر لوی لوی اسلامي عالمان دي، خو یو هم وهابي نظریات نه لري، بلکې تر دې چې مجاهدینو ما غوندې په یو جاهل انسان پسې خو لمونځ کړی، خو کله مې هم د اسامه بن لادن پسې نه دي کتلي چې لمونځ پسې کوي.